بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو برو جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره رو جوړ خوشحاله و آباد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترم او د جمعې مبارکې د ورځې ډیره خاص او ډیره اثر کوونکې او ډیره عظیم الشانه وظیفه بیانوم چې د دې اثر به تاسو حیران کی. که چېرې تاسو هم دا وظیفه پوره توجه او دھیان سره وکئ چې په ژوند کې مو څه قسمه حاجات وي، څه قسمه مقاصد وي، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د ستاسو دغه مقصد او دغه حاجات پوره کړي. یا په ژوند کې مو مشکلات دي، پریشانی دی، بیماری دی، تکالیف دی، د ستاسو څه قسمه تکالیف وي، څه حاجاتونه وي، څه مشکلات وي، ان شاء الله تعالی د داسې ځای نه به الله جل شانه د ستاسو حاجات پوره کړي او د ستاسو مشکل به ختم کړي چې د ستاسو په تصور او په وهم او ګمان کې به هم نه راځي چې زما د حاجات الله جل شانه د کم طرف نه پوره کړو. محترمو، په توجه دھیان سره دا وظیفه د الله جل شانه باندې پوره یقین او توکل سره وکئ، ان شاء الله تعالی ډیر خیر کثیر به تاسو ته ملو شي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، که چېرې تاسو د جمعې مبارکې په ورځ باندې د عظیم الشان او لاجوابه وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکیپ کوئ یې مه. محترمو، زمونږه د نننۍ وظیفه د هغه رونو او خویندو دپاره ده چې د هغوی یو حاجت وي، یو جایز کار یې دی او هغه د دوی د وس نه بهر دی او دوی هغه پوره کول غواړي، سره د دې چې دته دغه حاجات او دغه مقصد ناممکنه ښکاریږي. نو د دې دپاره زما محترمو دا وظیفه ډیره خاص او ډیره اثر کوونکې او مجربه وظیفه ده. یا زما محترمو، مشکل وي، پریشانی وي، تکلیف وي، یا بیماری کې مبتلا او د انسان د وس نه بهر وي، مطلب دا دی زما عزتمندو، ستاسو داسې بیماری وي چې ستاسو په هغې باندې وس نه چلیږي، لا علاج بیماری وي، ستاسو داسې مشکل او پریشانی وي چې ظاهري طور ظاهر په نظر باندې د هغې حل کېدل ناممکن ښکاریږي. نو زما عزتمندو، تاسو د سلام قولا من رب الرحیم د عظیم الشانه وظیفه وکئ. د دې نه علاوه زما عزتمندو، هغه رونه خویندې چې هغوی رشته کول غواړي خو د هغوی په رشتو کې رکاوټ وي، بندش وي، نو د هغوی دپاره دا یو عظیم الشان عمل او وظیفه ده. زه محترمو تاسو ته دا خاص وظیفه بیانوم. د دې اثر کوونکې وظیفې په برکت سره به ستاسو رشته زر تر زره وشي ان شاء الله تعالی، او چې کوم ځای کې تاسو غواړئ الله جل شانه به تاسو ته رشته در نصیب کی. او زما محترمو، دا زه په کلکه باندې ویم تاسو دا وظیفه وکئ. ستاسو چې کوم ځای کې چاهت وي، ستاسو کوم ځای کې تمنا وي، الله رب العزت به هم هغه ځای کې تاسو ته خامخا رشته درکوي، خو په شرط د دې زما عزتمندو چې د نکاح کولو ستاسو صحیح نیت وي. د دې دپاره ستاسو نیت دا نه وي چې یاره زه نکاح وکړم نو په دې باندې به ظلم او زیاتۍ کومه، سختۍ به کومه. نو زما محترمو، که چېرې ستاسو نیت وي ان شاء الله تعالی الله رب العزت په تاسو ته منپسند ځای کې رشته در نصیب کړي. یعنی ستاسو کم ځای کې تمنا وي، خواهش وي، او هغه ځای کې به الله جل شانه تاسو دپاره اسباب مهیا کړي.
نو زما عزتمندو کچری تاسو د جمعې مبارکې په ورځ باندې د دې دپاره د عظیم الشان وظیفه وکړه نو ډیره بهتره به وي. او که بیا هم زما عزتمندو د جمعې په ورځ باندې تاسو ته ټیم میلو نشو، تاسو ته فرصت میلو نشو، وظیفه مو ونه کړې شو، نو په بله ورځ باندې هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. لیکن بهتره دا ده زما عزتمندو چې تاسو دا وظیفه د جمعې مبارکې په ورځ باندې وکئ. د جمعې مبارکې په ورځ باندې ډیره افضله او ډیره مفیده بهتره ده. لہذا محترمو کله چې هم تاسو ته څه مشکل را پیښ شي، څه حاجت را پیښ شي او ته دا وایې چې زما دا مشکل ختم شي او زما دا حاجت پوره شي، نو زما عزتمندو د دې دپاره زه تاسو ته دا وظیفه بیانوم په هغه ترتیب او طریقه باندې. تاسو که چېرې تاسو دا وظیفه وکئ انشاءالله تعالی د دې فواید او ثمرات په تاسو په خپلو سترګو باندې ووینئ. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. مکمل طریقې کار زه تاسو ته ذکر کوم. طریقه دا ده زما محترمو چې تاسو به د جمعې په ورځ باندې دا وظیفه کوئ. د سحر نور چې کله راوخوتو اشراق ټیم شو نو تر مازدیګر بانګه پورې تاسو دا وظیفه کولی شئ، مازدیګر اذانه پورې تاسو دا وظیفه کولی شئ. د ټولو نه مخکې به زما محترمو اودس چردام وکئ. که چېرې چردام مو او نو دوباره بیا تازه چردام به وکئ. هغه چردام چې په هغې باندې تاسو بل څه عمل نه وي کړي، صرف د دې دپاره د دې وظیفې عمل دپاره تاسو دا چردام به وکئ. د دې نه پس په زما عزتمندو 2 رکعاته نفل وکئ. انتهایی خشوع وضو سره، عاجزۍ سره، توجه دیان سره او د زړه په حاضرۍ سره چې الله رب العزت ما ته ګوري، زه د الله رب العزت په مخ کې ولاړ یم، نو زما محترمو 2 رکعاته نفل به تاسو وکئ. د دې نه پس به زما محترمو بیا به تاسو چا سره خبرې نه کوئ، بغیر خبرو نه، بغیر چا سره د خبرو اترو نه به تاسو یو طرف ته کینئ او د ټولو نه مخکې بیا 11 مرتبه درود شریف تاسو وایئ. بهتره دا ده زما محترمو چې تاسو درود ابراهیمی وایئ، یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې. د دې نه پس به زما عزتمندو 22مه پاره کې سورت یاسین ده. په سورت یاسین شریف کې یو آیات شریفه ده، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. زما محترمو سورت یاسین دا د قرآن مجید زړه دی او دا سلام قولا من رب الرحیم دا سورت یاسین زړه دی. نو زما محترمو دا ډیر مبارک کلمات او الفاظ دي، دا جنتی الفاظ دي. نو زما عزتمندو دا به 1700 مرتبه 1700 مرتبه 1900 پیری یعنی 300 کم 2000 پیری به تاسو د دې آیات مبارکه ورته وظیفه وکئ. او بیا به زما عزتمندو 11 مرتبه 11 پیری به تاسو بیا درود شریف وای او بیا به حمد و ثنا وای. بهتره دا ده زما عزتمندو چې تاسو 3 کلمه وای، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. که چېرې دا چاله ورزي خو خبره ده، که نه ورزي نو دغه به ووایه سبحانک اللهم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. د دې نه پس به زما عزتمندو بیا دعا دپاره لاس پورته کوي. د الله رب العزت نه به انتهایی توجه، عاجزۍ سره، انکسارۍ سره، په جړا سره، په ګړګړا سره به د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړئ. انشاءالله تعالی الله رب العزت په تاسو ته من پسند ځای کې رشتم درکړي، یا تاسو مشکلات، پریشانی، تکالیف او مصایبو کې راګیر وئ، الله رب العزت په تاسو دا تکالیف، پریشانی، مصایب او مشکلات ختم کړي. یا زما محترمو تاسو څه جایز خواهش وي پای کامیابی غواړئ، څه مقاصد وي، څه حاجات وي، ناممکنه حاجات وي، ان شاء الله تعالی الله رب العزت په تاسو دا تمام حاجات پوره وګرځي. زما محترم امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښه شي وي. که ویډیو مو خوښه شي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.